دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1403 هجري لمریز کال د تلې میزان میاشتې شپږمه نیټه ده. زه محبوب الله سروري یم. پام مو راړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت سیالیو د پایلو په غونډه کې چې د اسلامي امارت مسؤلین او دیني عالمانو هم پکې ګډون کړی و، د قرآن کریم د ښه قرات سیالۍ هم ترسره شوه او لوړو نمرو اخیستونکي په ډالیو وستایل شول. نورحال د نوررحمان غني په راپور کې. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې له 450 تنو زده کوونکو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اخیستل شوې ازموینې پایلې اعلان او د لوړو نمرو ګټونکي یې په ډالیو ونازول شول. ځکه دا د الله د کلام سره چې څومره د سړي تعلق زیاتېږي او په درست انداز باندې وایي په کې غلطي نه وي، یقینا دا یوه ګټوره خبره شوه. دویم سیرت مسله هم همداسې ده. موږ د محرومیتونو دورونه تېر کړي دي، هم په کلیوالي او دیهاتي سطحه باندې، هم په حکومتي او په سیاسي سطحه باندې بېخبري نهایت زیات دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان په رابطه باندې، د هغوی د ذات په رابطه باندې، د هغوی د حیثیت په رابطه باندې، د هغوی د مرتبې په رابطه باندې او دغرنګې د هغوی چې کوم تعلق د الله سره د کوم تعلق د امت سره د دغرنګې د هغه د زندګۍ د اړخونو په رابطه، یعنی د معلوماتونو خلا نهایت زیات. داسې نن دلته د سیرت کتابونه یا سوالونه شاګردانو ته یا تعلیمي مراکزو ته یا ځوانانو ته ورکړل شوي دي، هغوی حل کړي دي، خواري یې کړې ده، محنت یې کړې ده، سوالونه یې حل کړي دي. او نو د دغه نه وخت کې د سعی او د تلاش په نتیجه کې دوی ذهن ته ډېر څه تقریبا زموږ یوازینی هدف دا و چې د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم صورت او سیرت نه خلک خبر شي او په خپل ژوند کې تطبیق کړي. چې تقریبا د موږ د جلیل ولسوالۍ داړو د ښوونځیو او مدارسو کې تقریبا 250 تنو پکې ګډون کړی و چې هغه لوړې نمرې وړې وې. هغه نن د ازموینې پایلې نتیجې ورته اعلان شوې او هغوی ته تحقیق په نظر کې نیول شوي او تحقیق ورکړل شوی چې له اول نه تر درېیم نمره پورې کمپیوټرونه وو، د الفاظ ساعتونه او نور تحقیق ورته په نظر کې نیول شوي وو. د دغه سیالیو د پایلې په غونډه کې د ښه قرأت سیالي هم ترسره شوه. ګډونوال له سیالۍ خوښ دي، زیاتوي چې دا ډول سیالۍ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت سره د بلدتیا لپاره تر ټولو ښه لاره ده. امتحان دغسې و چې په هغه کې موږ ګډون کړی و او الحمدلله په مطالعه هم پکې وکړله او ډېر څه مرسته راوړه. موږ له مطالعې سره اشنا شو او راتلونکي کې به انشاءالله چې نور به موږ هم خدمت کوو د وطن ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کړه، د هغه کړورم زده کړه او موږ به په دې باندې ادب تګلاره عمل کوو. انشاءالله راتلونکي کې به موږ هم که چېرته ورسېدو همداسې پروګرامونه برابرو او موږ له کمیټې نه ډېر خوښ یو ځکه د علم کچه پر مخ ځي په دې طریقه. الحمدلله برنامه خیلی خوب، واقعا استفاده کردیم از هر لحاظ. یعنی این برنامه ها اگر برگزار شود خیلی خوبی های خود داره، از جمله ای که مردم ما شما آشنا میشه با قرآن. یعنی این محافل ها خیلی خوبی های خود داره و من تشکری میکنم از مردم عزیز میدان وردک، خصوصا ولسوالی جرلیز قریزه وال. د ازموینې اخیستونکو کمیټه د سیالیو د شفافیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې موخه یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت سره د زده کوونکو لا زیاته بلدتیا ده. د هلمند پوهنې ریاست له لوري د 1.1 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې ولایت په جنوبي ولسوالیو کې د نه ښوونځیو د ودانیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. بلخوا بیا د دې ولایت زده کوونکي او اوسیدونکي خوښ دي او په خبره یې چې په دې سره به یې د زده کړو بهیر نور هم ښه شي. نورحال د نعمت الله همت په راپور کې. د سلګونو زده کوونکو تر اوسه د زده کړو کولو لپاره ودانۍ نه درلودله. یوه هغه ستونزه چې وخت نا وخت د دوی زده کړیز بهیر له ستونزو سره مخ کاوه، خو اوس خوښ دي چې په سیمه کې د ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیلېږي.
مخکې موږ ډېر په مشکلات کې وو، د باران څخه مخنیوی نه و. مثلا موږ دغسې په خټ کې به ناستو، درسونه به مو نه به استاد درس ویل په خوند پوهېدی نه به موږ پوهېدلو، ډېر په تکلیف و. موږ د تعلیم په ارزښت ډېر زیات پوهېږو او ډېر زیات تعلیم ښه خوند راکوي. شوق علاقه ورسره لرو. تعلیم ډېر ښه شی دی. زموږ په ژوند کې باید موږ ډېر تعلیم ولرو. د دې ښوونځیو د بنسټ د ډبرې ایښودو پر مهال مسؤلین وایي دلته زده کوونکي او ښوونکي وه، خو د ودانۍ نشتون یوه هغه ستونزه وه چې زده کړیز بهیر یې ټکنی کړی و. د مسؤلینو په خبره دوی به د هلمند ولایت په 9 جنوبي ولسوالیو کې د یونیسف مؤسسې په مالي لګښت د 101 میلیون افغانیو په ارزښت 9 ښوونځیو ته ودانۍ له سره رغوي. دا یو ودانه ښوونځی دی چې هغه شاګردان یې لله الحمد فعال دي، پرسونل یې فعال دی او د سرپناه یې نه درلودل. نو دې دپاره 6 اتاق تدریسي، 1 اتاق اداري به انشاءالله د 6 میاشتو په جریان کې وګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موږ د یونیسف په مالي مرسته باندې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې په 9 ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې یو باب مکتب جوړو. دا د دې ټول مالی لګښت ده هغه 1 میلیون 2,15,822 افغانۍ ده. بلخوا بیا د مرجي ولسوالۍ عام خلک وایي دوی د زده کړو په ارزښت پوهیږي او له اسلامي امارات څخه مننه کوي چې په سیمه کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل کړي. په دې اوس موږ پوهېدلي چې په دې کې انجینر پیدا کیږي، ډاکټر پیدا کیږي، یو د پوه سړی پیدا کیږي. موږ په دغه ډېر سخت خوشحاله یو. انشاءالله که چیرې دغه جوړ شي انشاءالله ډېر به پرمختګ وکړي. پخوا چې دوی لرې ځایو ته تلل، نو اوس به انشاءالله دلیل جوړ شي، نو دوی په زده کړه به ډېر مثبت اغېز وکړي. د هلمند د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د تیرو جګړو پر مهال ډېری دولتي او خصوصي ښوونځي وران شوي چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو او ډاکټرانو سره لیدنه کې ویلي اسلامي امارت هڅه کوي روغتیا پالانو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په دې لیدنه کې یا د مسؤلینو او ډاکټرانو د خپلو اړوندو چارو په هکله د معلوماتو ورکولو ترڅنګ په روغتیا سکتور کې د وروستیو پرمختګونو په یادولو سره ویلي د اسلامي امارت له بریا وروسته د نورو برخو په څېر د روغتیا په برخه کې هم مثبت بدلونونه رامنځته شوي او لرې پرتو سیمو ته روغتیایي اسانتیاوې رسیدلې دي. دوی زیاته کړې د روغتیا په برخو کې تر کار لاندې ګڼو نویو طرحو په عملي کېدو سره به په دولتي روغتونونو کې اړمنو ته غوره خدمات وړاندې او شته ستونزې به یې ختمې شي. دغه راز یادو مسؤلینو او ډاکټرانو د خپلو ستونزو د حل او د روغتیا پالو د علمي ظرفیت لوړېدو په موخه خپل وړاندیزونه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره شریک کړل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د عامې روغتیا مسؤلینو او ډاکټرانو ته د ښه راغلاست پر مهال په روغتیایي برخه کې د هغوی هڅې ستایلې او ویلي دي افغان روغتیا پالان په سختو شرایطو کې د افغان ولس خدمت کوي او اسلامي امارت د هغوی ملاتړ ترڅنګ هڅه کوي چې اړینې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې اسلامي امارت په هیواد کې د افغان کادرونو په لاس د روغتیایي برخې د ځان بساینې لپاره کار پیل کړی دی. نوموړي همدارنګه یاد ډاکټرانو ته ډاډ ورکړی چې په وړاندیزونو به یې غور وشي. د سویل ختیځ زون په پکتیا کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د افغاني تولیداتو شرکتونو د محصولاتو نندارتون جوړیږي. مسؤلین وایي له دغه نندارتون څخه یې موخه د صنعتکارانو ظرفیت لوړونه، کورنیو توکو ته بازار موندنه او د افغاني پانګوالو هڅول دي. په سویل ختیځ زون پکتیا کې د افغانستان لپاره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د زنجیرونو د ارزښت یا DI پروګرام په مرسته د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د افغان تولیداتو او محصولاتو د شرکتونو ترمنځ یو ورځنی نندارتون جوړ شو. مسؤلین وایي له دې نندارتون او د عامه پوهاوي له پروګرام څخه یې موخه د سوداګرو صنعتکارانو ترمنځ ښه همغږي، ظرفیت لوړونه او د دوی افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه ده. هغه تجاران درونه هغه شرکتونه چې هغه په نورو ولایتو کې تر اوسه پورې کارونه کړي موږ هغو ته دعوت ورکوو چې زموږ پکتیا ولایت کې هغه سرمایه ګذاري وکړي، زموږ له مالدار او له دهقان سره همکاري وکړي او موږ به دوی ته د هر څه زمینه برابرو. که داسې پېښه شي خدای نه خاصه چې دوی د شپې د یو چا سره لیدل غواړي او کار کول غواړي او یا هم ناوختي کې غواړي، نو انشاءالله موږ دوی په خدمت کې وو. موږ به دوی ته د ښه خدمت زمینه برابرو او دوی ته به موږ د دهقان سره تعلق زمینه برابرو.
صنعتکاران هم دا ډول نندارتونونه د خپلو تولیداتو د بازار موندنې لپاره ګټور ګڼي او وایي له کله راهیسې چې تولیداتو ته مخه کړې کورنۍ اقتصادي ستونزې ورسره حل شوي او نورو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې او په خبره یې که حکومت ورته لا اسانتیاوې برابرې کړي نو له بهرنیو تولیداتو سره ښه سیالي کولی شي. پروډکشن ځینې جوړو لکه شیدې مستې کوچ غوړي پنیر پیروی همداسې نور شیان دا کار یوه شبکه جوړه سوې ده د موږ هم کار روان ده چې وطنوالو ته خپل طبیعي شیان وړاندې کوو او په بدل کې کلیوالو خلکو ته چې هغو هېڅ چاره د یو کار نه لرله یوه خپله غوا ورته د خپل کار زمینه برابره سوې ده. زموږ پیشنهاد دا شی ده چې به دا ټولو سنټرو سره اوس موږ د بلدې نه چې شیدې ګردیز ته راوړو ضایع کېږي ډېرې مستې که راوړو هغه ضایع کېږي که موږ سره داسې کومک وشي چې دا بعضې وسایل راکړي شاته پروسس جوړ کړو له دې شیدو نه. د یادولو ده چې د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې ترڅنګ د دغو صنعتکارانو یوه غوښتنه له ولسونو دا وه چې د افغاني توکو د ملاتړ په پار په بازارونو کې د بهرنیو توکو پر ځای کورني تولیدات وپیري. درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې